بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو. یوه ډیره ښایسته او خوندوره او له پند څخه ډکه کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. ملګرو زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ. ماښام ناوخته څنګه چې له دفتر څخه کور ته راغلم، مور ته مې د ډوډۍ تیارولو وویل. ما زر زر اودس وکړ چې مونځ رانه قضا نه شي. ډېر سخت ستړی وم، په مانځه کې خوب زنګولم. په سجده کې ویده شوم. څه عجیبه خوب مې ولیدو. ډېر زیات خلک دي، یو خوا بل خوا منډې وهي، او څه نفر دي چې کاغذونه ویشي. هر یو نفر ته کاغذ ورکوي. ما ته هم یو کاغذ راکړ چې زما نوم پرې لیکل شوی و. راته یې وویل دا ستا اعمالنامه ده، هلته یې جمع کړه، کوم ځای کې چې نور خلک جمع کوي. وروسته به نومونه اخیستل کیږي او فیصله به کیږي. ما هم کاغذ جمع کړ او قطار کې د نوم په انتظار ولاړم. نومونه اخیستل شروع شو. فلانکی بن فلانکی جنت ته ځي، فلانکی بن فلانکی جنت ته. زما نوم یې چې واخیست ډېر سخت ویریدلم چې خدایه اوس به څه فیصله کیږي. له نوم سره فیصله وشوه چې دوزخ. په دې وخت کې دوه د لوړ قدم والا نفر زما خواته راغلل. زه یې د دوزخ په لور کش کړم. ما چیغې کړې چې دا څه کوئ، دا به زما نوم نه وي، دا به بل نفر وي. زه څنګه دوزخ ته لاړ شم؟ زما نوم باید د جنتیانو صف کې راشي، ځکه چې ما خو نه دروغ ویلی دي، نه مې دوکه کړې ده، نه مې شراب څکلي دي او نه مې زنا کړې ده. خو دا د لوړ قد نفرو په غوسه کې راته وویل چې دلته د غلطو فیصلو امکان نشته، او د دوزخ په لور یې راکاږلم. خو زما اواز چا نه اورېدو. ډېره سخته ګرمي وه. د دوزخ اور ډېر په جوش کې زما خواته غوټې راوهلې. د اوښ په شانتې غټ غټ ماران او لړمانان هم وینم. زه یې دوزخ ته وردیکه کړم. دستي زما لاس یو سپین ږیري بزرګ ونیو او دې لوړ قد نفرو ته یې وویل چې دا پرېږدئ، او زه یې دوزخ ته له لوېدو بچ کړم. ما ترې پوښتنه وکړه چې ته څوک یې او ولې دې زه بچ کړم؟ راته یې وویل چې زه ستا مونځ یم. زه ورته په غوسه شوم چې ولې دومره ناوخته راغلې، مخکې به راغلی وې، که لږ نور ځنډ دې کړی و زه به دوزخ کې وم. بزرګ په غوسه کې راته وویل چې څنګه دې زه په خپل وخت نه یم ادا کړی او ناوخته به دې کولم او سستي به دې کوله، نو زه هم ناوخته راغلم. ما سر ښکته کو او ساه مې واخیسته چې مور مې یو ناڅاپه غږ راباندې وکړ چې زویه څه شی دي، ولې دا مونځ نارې وهې؟ چې را بیدار شوم، مور ته مې غېږ ورکړه او د الله جل جلاله شکر مې ادا کړ، لکه بیرته چې را ژوندی شوی یم. او کلکه اراده مې وکړه چې نور به مانځه کې سستي نه کوم او په خپل وخت به یې ادا کوم. اوس چې هر چېرته ځم د اذان په انتظار یم او د لمونځ سوچ او فکر را سره وي چې مونځ ناوخته نشي او په خپل وخت یې ادا کړم. نو ملګرو دوستانو، هر چېرته چې یاستئ مونځ په خپل وخت وکړئ، سستي پکې مه کوئ. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو در سره یې لایک کړئ، د ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. که د دې په برکت کوم ملګری توبه وباسي او مانځه کې سستي پرېږدي نو ستاسو لپاره به هم صدقه جاریه شي او زما لپاره هم. قدرمنو دوستانو، زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ.